د نن پنجشنبې ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. پاسپورت ریاست وایي چې د روان کال د کب میاشتې په 10مه نیټه په ټول هیواد کې د پاسپورتونو ویش لړۍ د آنلاین سیستم له لارې بیا پیلیږي. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي په هیواد کې پیاوړې منظمه او مجهزه اردو لرو چې د افغانستان له ارضي تمامیت څخه په هر وخت کې دفاع ته چمتو ده. کابل امنیه قمندانۍ وایي د 12مې حوزې امنیتي ځواکونو د یوه وژل شوي کس 3 تنه قاتلین نیولي. زیاتوي یاد کس چې د کابل ښار په ارزان قیمت سیمه کې اوسېده یوه میاشت وړاندې د 2 کسانو په ملګرتیا د مقتول میرمنې لخوا وژل شوی و چې د امنیتي ځواکونو تر پلټنو وروسته یې قاتلین ونیول شول. مالیې وزارت وایي د ریاست الوزرا اقتصادي او اداري کمیسیونونو ته د بودیجې استماعیه وړاندې شوه. کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 2 ورځو کې له 3000 زیات افغان مهاجر له ایران څخه هیواد ته راستانه شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د 1401 کال څلواغې میاشت له لومړۍ نیټې د همدې میاشت تر پایه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 396,455 میټریک ټنه انتقالات شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د تیر کال په پرتله په عوایدو کې له 15 نه تر 20% زیاتوالی راغلی دی. کورنیو چارو وزارت وایي د یونیفورم د ویش په لړ کې دا ځل د بلخ ولایت په 3000 امنیتي منصوبینو نوی ټاکل شوی یونیفورم وویشل شو.